السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په موبایل کې په میموري کارډ کې یا ستاسو په یو اس بي کې هغه فولډران او هغه ویډیوګانې او تصویران ډیلیټ کړئ. کم تصویران کم ویډیوګانې یا کم فولډران چې تاسو په موبایل یا په میموري کارډ یا د هغه کم په یو اس بي کې تاسو ډیلیټ کړئ هغه بیرته راسي. نو په هغو کې وایرس وي که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تصویران دغه ویډیوګانې او دغه د وایرس فولډران له موبایل څخه له یو اس بي څخه او د هغه رقم له میموري کارډ څخه ډیلیټ کړي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دوستانو ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم تر نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو تاسو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دوستانو په سلیکټ فایل کې تاسو فایل سلیکټولی سئ. یعنې دوستانو په پری سپیس کې تاسو ته ستاسو موبایل پری سپیس درښي چې ستاسو په موبایل کې څونه ځای خالي ده، د هغه رقم کمپلیټ ایریز کې دوستانو تاسو ته یعنې کومه ډیټا ستاسو ډیلیټ کړي هغه بیا دلته دی تاسو ته درښیي. او د هغه رقم فایل اینډ فولډر کې تاسو ته فایل او فولډران درښیي. پریویسي کې دوستانو تاسو ته نور معلومات درکوي. نو دوستانو د هغه رقم به تاسو راسئ په سلیکټ فایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ، اوس که ستاسو موبایل کې میموري وي یا د هغه رقم انټرنل سټوریج د موبایل خپله میموري وي، یعنې د موبایل خپله کومه له ځانه چې میموري کارډ راځي هغه پکښې وي. اوس که په هر یوه کې دا رقم ته فولډران وي چې په هغه کې وایرس وي او هغه ستاسو له موبایل څخه نه ډیلیټېږي، نو تاسو به صرف دوستانو په هغه یعنې په هغه میموري باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، اوس دوستانو اوس دغه فولډر ده، اوس دغه زما له موبایل څخه نه ډیلیټېږي. یعنې کله چې زه په فایل منیجر کې ډیلیټوم، هغه چې زه ډیلیټ کړم بیرته خپله راسي، کله چې زه ډیلیټ کړم هغه بیرته خپله راسي. نو اوس زه غواړم چې دغه څلور سره فولډران د ټول عمر لپاره زما له موبایل څخه ډیلیټ کړم، یعنې یو مخ دې پسې ختم سي. نو د دوستانو دغه به تاسو ټول سلیکټ کړئ. کله چې دغه تاسو ټول سلیکټ کړئ، د هغه رقم به تاسو راسئ په ایریز باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په ایریز باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دلته دی تاسو ته وایي سلیکټ موډ، موږ ته موډ راوښایاست. نو تاسو به په دغه اول یوه باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ټیک مارک نشان ته ودروئ او دغه به تاسو اوکې کړئ. کله چې دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ، ګوره هغه فولډران له دې ځای څخه ډیلیټ شوله. نو دوستانو اوس که ستاسو موبایل کې کم فولډران نه ډیلیټېږي یا ستاسو په میموري کارډ کې کم ویډیوګانې وي یا د هغه رقم نور تصویران وي هغه نه ډیلیټېږي، نو په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې هغه ټول شیان ډیلیټ کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.